په باباجي ولسوالۍ کې د ابتدایه محکمې له لوري مجرمین په بند محکوم سول. نن د هلمند ولایت په باباجي ولسوالۍ کې د ابتدایه محکمې له لوري د غلا مجرمین په بند محکوم کړل سول. د یادې ولسوالۍ ویان ویل چې یاد 6 تنه مجرمین څه موده وړاندې د دې ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې د امنیتي ځواکونو له لوري نیول سوي وه. د په خبره چې د ابتدایه محکمې د قاضي شیخ الحدیث هلال مولوي له لوري نن 4 تنو ته د 1 کال او 2 تنو ته د 10 میاشتو د بند موده وټاکل سوه او نن د دې ولایت مرکزي زندان ته ولېږل سول. د مالیې وزارت سرپرست وزیر د دې وزارت او ټولو دویمو واحدونو له مسؤلینو په کلکه غوښتنه کړې چې د کورنیو تولیداتو او د هیواد د صنعت د پیاوړتیا لپاره کورني تولیدات او محصولات وکاروي او د وارداتي هیواد پر ځای صادراتي هیواد ته کار وکړي. په کابل کې د 1200 میلیونو ډالرو په ارزښت د درملو او روغتیایي محصولاتو مارکیټ ګټې اخیستنې ته وسپارل سو. د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دغې ادارې مسؤلینو د یوه لوړپوړي پلاوي په مشرۍ د کابل په پروان هوټل سیمه کې د درملو او روغتیایي محصولاتو مارکیټ پرانیستنه وکړه. سرچینه زیاتوي په یادې ودانۍ 120 میلیونه ډالر پانګونه سوې چې له 80 دوکانونو او 11 معیاري دفترونو په لرلو درمل او روغتیایي محصولات پکې پلورل کیږي. په پاکستان کې د افغانستان سفارت وايي هیواد ته د ټولو هغو افغان بندیانو د بیرته لیږد لګښتونه په غاړه اخلي چې د کراچي له زندانونو څخه خوشي کیږي. یاد سفارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د بندیانو له کورنیو یې غوښتي چې له خپلو بندیانو د لیږد لپاره هیڅ چاته پیسې ورنه کړي. وړاندې تر دې داسې راپورونه خپاره سوي وه چې د پاکستان په کراچي کې یو شمېر افغانان له زندانونو خوشي سوي خو هیواد ته د بیرته تګ لپاره پیسې نه لري. سعودي عربستان د لومړي ځل لپاره د خپل هیواد د 2 میرمنو هیفاول جدیه د اروپایي ټولنې او د اروپایي د اټومي انرژي د نوي سفیرې په توګه او نسرین الشبل د فنلند لپاره د خپل نوي سفیرې په توګه ټاکلي دي.